بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ذاکره بارکزی ما د دویم ټولګي ریاضي مضمون سره ستاسو په خدمت کې. ګرانو زده کوونکو، زمونږ بیا هم نننی لوست د کتاب 18 لوست پورې اړه لري چې د کتاب 38 پاڼه ده او زمونږ نننی موضوع د هغو دوه رقمي عددونو مشق او تمرین دی چې حاصل لري. ګرانو زده کوونکو، موږ په تیرو زده کړو کې جمع زده کړه د یو رقمي عدد سره چې حاصل لري او بیا هم د دوه رقمي عدد سره چې حاصل لري. نن راځئ چې د هغې مشق او تمرین وکړو چې مشق او تمرین تاسو پوهیږئ چې د کتاب مشق او تمرین تاسو ته د لا پوهې لپاره ډېره مرسته کوي. یعنی چې کومې زده کړې تاسو کړي د هغې بیا تمرین او بیا تکرار وکړئ چې په ښه توګه زده کړئ. راځئ چې د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره خپله نننۍ زده کړه شروع کړو. زموږ نننۍ زده کړه د کتاب 38 پاڼه ده او د هغه دوه رقمي عددونو مشق او تمرین دی کوم چې حاصل لري. ګرانو زده کوونکو، دلته لیکل شوي دي چې لومړی یویز سره جمع کړئ، دوهم بیا ګروپ یعنی حاصل ونیسئ یا ګروپ جوړ کړئ، دریم لسیز جمع کړئ. څنګه چې منګه په مخکینی زده کړو کې عدد جمع کړل، لومړی یویز سره جمع کړئ، یعنی دلته منګه یویز سره جمع کړل، بیا ګروپ ونیسئ یا حاصل ونیسئ. دلته پوهیږو چې څو دانې حاصله پاتې کیږي، بیا هغه حاصل منګه ونیو، پس له هغې نه منګه څه وکړل، لسیز هم سره جمع کړل. نو دلته هماغه عملیې چې منګه مخکې کار کړی وي بیا یې سره څه کوو، یو ځای کاروو. ګرانو زده کوونکو، دلته تاسو ته یو مثال درکړی چې د 46 عدد له 15 سره سمه ده دا چې جمع کولو چې دا هم چې لري حاصل لري. په څه رقم؟ اول ویلي چې یویز جمع کړی، یعنی 6 او 15 څو کېږي، 11. د 11 دلته یو لیکل کېږي ځکه یو دانه دی، د یویزه خانه کې باید ولیکل شي. یو دانه دلته لیکو او کومه لسیزه چې د دې پاتې ده لسیزو سره جمع کوو. دلته موږ دا ګروپ کړل، یعنی حاصل یې ونیو چې د دې جمع نه دومره موږ لیکلي او نورې باقي پاتې دي چې هغه وروسته باید جمع کړو. دلته بیا هم موږ 4 او 3 لرو چې کله 4 او 3 موږ جمع کړو، 4 او 3 څو کېږي، 4 او 3 یو دانه بله لسیزه لرو دلته چې څو کېږي، آفرین 8. دلته اوس موږ یو دانه یویزه لرو او 8 دانې لسیزې. دلته لیکلی چې تاسو ولې لومړی یویز سره جمع کوئ. تاسو په دې باید پوه شئ ګرانو زده کوونکو چې ولې یویز جمع کوئ. یعنی که تاسو اول لسیز جمع کړئ، یعنی د دې عدد توپیر ډیر زیات راځي له اصل حاصل نه. یعنی دلته که تاسو لسیز جمع کړئ، 4 او 3 کېږي او 6 او 15 11 کېږي، یعنی 211. 211 د دې نه څومره ډیر توپیر لري. یعنی کله چې تاسو یویز جمع کوئ، تاسو پوهیږئ چې څو دانې یویز دلته پاتې کېږي او څو دانې لسیزه تاسو لرئ چې بیا هغه لسیز له لسیزو سره جمع کړئ. نو د دې په خاطر چې موږ خپل د لسیزو په تعداد باندې پوه شو، اول راځو یویزو خانونه شروع کوو. دلته یې لیکلي چې د پورته مثال څخه په کار اخیستو سره لاندې پوښتنې حل کړئ. لاندې پوښتنې څه رقم حل کېږي؟ دلته یویزو کې موږ 3 او 2 لرو، په لسیزو کې 6 او 1 لرو او دلته دا کومه خانه چې دلته تاسو د تش ځای چوکاټ ښودلی، دلته تاسو څه لیکئ؟ حاصل لیکئ، چې هر څومره حاصل هغه تاسو دلته لیکئ. راځئ چې په دې ورقه کې یا په دې پاڼه کې موږ دا سوال حل کړو چې څو کېږي. دلته وښئ یویز لسیز. یویز څو دانې وو؟ 3 دانې. لسیز څو؟ 6 یعنی 3 بیا هم یویز 7 دانې
لسیز یوه دانه. دا چې کله موږ جمع کو دلته ګورو چې څومره پاتې کېږي. 3 او 2 چې سره جمع کو څو کېږي؟ دلته 1 2 3 جمع 1 2 3 4 5 6 7 دا 3 او 2 څو کېږي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دلته تاسو شو 10. لاسو کې منګه په یویزه خانه کې 0 لرو. صحیح ده؟ دا هم دلته لیکو. څو دانې حاصل پاتې شو؟ 1 کنه؟ دلته 1. 6 او 1 څو کېږي؟ 1 2 3 4 5 6 جمع 1 چې دا څو کېږي؟ 1 دانه هم موږ دلته حاصل لرو چې 2 کله 1 سره جمع شي کېږي 8. سمه ده؟ دا څو شو؟ 8. اوس موږ په یویزه خانه کې 0 لرو، په لاسیزه خانه کې هم 8. راځئ چې د کتاب دویمې پوښتنې ته راځئ چې دا خانه خو ډکه کړو چې دلته اوس څه شی وشو؟ دلته 3 او 10 0 دلته پاتې شو، 1 دانه حاصل موږ لرو دلته. 6 او 1 او 1 څو شو؟ 8. اوس راځئ چې بلې پوښتنې ته لاړ شو چې دلته څه لیکلي. دلته په یویزه کې 2 او 1 لرو، په لسیزه کې 2 او 3. ښه دلته یویز لسیز. په یویز کې موږ 2 او 1 لرل، په لسیز کې 2 او 3. ښه دا اوس جمع کوو چې څو کېږي؟ 2 او 1 1 2 3 4 5 6 جمع 1 مساوي په څو کېږي؟ 8. دلته موږ وکتل ګرانو زده کوونکو چې 2 او 1 8 شو، یعنی لسیزه خانه یې بله نه لرله، همدا یوازې یویزې وي، 8 دانې شوي، حاصل نه لري. بیا خپلې لسیزې جمع کوو چې 2 او 3 څو کېږي؟ آفرین 15. ښه دلته حاصل خانه کې چې دی؟ هیڅ هم. څو ګورئ؟ 2 او 1 آفرین 8 2 او 3 15. هیڅ یو حاصل موږ دلته نه لرو. اوس راځئ د کتاب درېیمې پوښتنې ته چې دلته په یویزه خانه کې یویز، دا هم لسیز. دلته څو لرو؟ 9 او 15. په لسیزو کې څو لرو؟ 3 او 1. ښه دلته اول یویزې جمع کوو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جمع څو دي؟ 15. 1 2 3 4 5. دلته چې دا کله جمع کو څو کېږي؟ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14. دا شو 14. په 14 کې موږ 4 دانې یویزې لرو. صحیح ده؟ 4 دانې یویزې لرو. 1 دانه لسیزه ده، دا دلته راځي لسیزو سره حاصل کې. اوس لسیزې جمع کوو. دلته موږ یویزې جمع کړې، حاصل یې ګروپ شو یا حاصل یې دلته ونیول شو. اوس 3 او 1 چې جمع کو، یعنی 3 او 1 لسیزې خانه کې دي. 3 او 1 4. 1 دانه هم دلته حاصل لرو، څو کېږي؟ 15. چې په یویزه خانه کې اوس 4، په لسیزه خانه کې 15، چې جواب یې څو شو؟ 4 50. ښه اوس راځئ چې بلې پوښتنې ته لاړ شو، یوه بله کار کو سره چې وګورو دلته دا کم جواب موږ ته راکوي. دا سوال خو موږ کار که چې 9 او 15
دلته 14 شو، 4 په یویزه خانه کې، یو هم حاصل شو، 3 او یو 4، 4 او یو هم شو 15. ښه، اوس راځو څلورمې پوښتنې ته چې دلته په یویزو کې 7 او 9 لرو، په لسیزو کې 3 او 2. په دې ډول یویز، دا هم لسیزه خانه، په یویزو خانو کې 7 او 9 لرو، په لسیزو کې 3 او 2. ښه، دلته اوس 7 او 9 یعنی اول څه کوو؟ یویزې جمع کوو. 1 2 3 4 5 6 7 جمع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 څو کېږي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. دا څو دانې شو؟ 16. اوس دلته تاسو ګورئ چې په یویزه کې څو لرو؟ 6. 6 لیکو هم دلته. حاصل دلته څو شو؟ یعنی لسیزې څو دانې دي؟ یو دانه. یو دانه لسیزه نیسو دلته. اوس لسیزې زموږ دلته څو وي؟ 3 او 2 څو کېږي؟ 15. یو دانه دلته موږ لسیزه ورسره لرو چې څو شوې؟ 6. اوس دلته موږ 6 په یویزه کې لرو، 6 هم په لسیزه کې. ښه ګرانو زده کوونکو، دا هم ستاسو نننۍ زده کړه چې د 2 رقمي اعدادو جمع کولو چې حاصل ولري. تاسو په طریقه هم پوه شوئ چې اول یویزې باید جمع کړئ، بیا حاصل ونیسئ او بیا لسیزې خانې جمع کړئ. تاسو په دې په توپیرونو باندې ښه پوه شوئ او ستاسو کتاب په دې 38مه پاڼه کې 4 سوالونه په همدې شکل باندې 4 پوښتنې نورې دي چې دا تاسو ته پرېږدم. دا ستاسو کورنۍ دنده ده، انشاءالله چې خپله کورنۍ دنده ترسره کړئ. تر بیا نوې زده کړې سره چې ستاسو خدمت ته حاضرېږم، په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.